بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. حمیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسه او د حکمت څښتن دی. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. حقیقت دا دی چې په آسمانونو او ځمکه کې بې شمېره نښې دي د ایمان راوړونکو دپاره. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. د ستاسو خپل پیدایش کې او په هغو حیواناتو کې چې الله تعالی هغه په ځمکه کې خوروي ډېرې نښې دي د هغو کسانو دپاره چې باور کوونکي دي. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح آيات لقوم يعقلون. او د شپې او ورځې په تلو راتلو کې او په هغه روزي کې چې الله هغه د اسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړه ځمکه راژوندې کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې علامې دي د هغو خلکو دپاره چې عقل لري. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. دا د الله آیاتونه دي چې مونږ یې تا ته په حقه سمې بیانوو. ښه نو الله او د هغه د آیاتونو نه وروستو به بله څه خبره وي چې دی په ایمان راوړي. ويل لكل أفاك أثيم. تباهی ده او افسوس د هر هغه دروغجن بدعمله انسان دپاره. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي هغه یې اوري بیا په تکبر سره په خپل کفر باندې داسې ټینګ وي چې گویا کې هغه هیڅ نه دي اورېدلي. دغسې انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهین. کله چې هغه زموږ د آیاتونو نه په څه خبره باندې پوه شي نو په هغې پورې ټوکې مسخرې کوي. د دغه قسم ټولو خلکو دپاره د ذلت عذاب دی. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. د هغو په مخ کې دوزخ دی. هر څه چې هغې په دنیا کې ګټلي دي د هغو نه به هیڅ شی دي ته ګټه ورنه کړي او نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو دپاره څه وکړی شي چې هغې د الله نه سوا هغه خپل کارساز نیولی دي. د هغو دپاره لوی عذاب دی. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. دغه قرآن د سره تر پایه هدایت دی او د هغو خلکو دپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغې د خپل پروردګار د آیاتونو د منلو نه انکار وکړ.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هم دا د الله ذات دی چې سمندر د ستاسو تابع کړو تر څو چې د هغه په امر په هغه کې کشته وچلیږي او تاسو د هغه فضل ولټوي او شکر کوونکي اوسئ. فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه د اسمان او ځمکې ټول شیان د خپل لوري ستاسو تابع کړل په دغه کې سترې نښې دي د هغو خلکو دپاره چې غور او فکر کوي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. اے پیغمبر ایمان راوړونکو ته وایا چې کم کسان چې د الله لخوا د بدو ورځو د راتلو نه ویره نه لري د هغوی په حرکتونو باندې د تېرېدنې نه کار واخلي تر څو چې الله په خپله یوې ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان له بیې وکړي او څوک چې بدي وکړي د هغه وبال په هم هغه دی بیا ورتلل خو د ټولو د خپل پروردګار خواته دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. د دین مخکې بني اسرائیلو ته مون کتاب حکم او نبوت ورکړی وو او هغو ته مون پاک او ښه روزي ورکړه په ټول جهان والو باندې هغو ته فضیلت ورکړی وو. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په کارونو کې هغو ته ښکاره هدایت ورکړو بیا چې د هغو په منځ کې کم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم د راتلو نه وروستو شو او په دې وجه وشو چې هغوی په خپل منځ کې ضد کینه بعد سره اختلاف برپا کړو. الله به د قیامت په ورځ د هغو شیانو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. د دې رستو اے پیغمبر مونږ ته د دین په لاره قایم کړي د دې کبله ته په هم هغه باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي خواهشو پیروي مه کوه چې علم نه لري. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. یاد لره د الله په مقابل کې دا خلق ستا په هیڅ کار نشي راتلی. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګري وي او پرهیزګارو خلقو ملګری الله دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا قرآن د بصیرت روښنایي ده د ټولو خلقو دپاره او هدایت او رحمت د هغو خلقو دپاره چې باور وکړي.
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. آیا هغو کسانو چې د بدع مرتکب شوي دي دا ګمان کړی دی چې مونږ به دی د هغو خلکو سره برابر کړو چې ایمان یې راوړی دی او نیک اعمال یې کړي دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانتي شي؟ ډېره بده فیصله ده چې دی یې کوي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالی خو آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي او د دې دپاره یې کړي دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړی شي او په هغو خلکو به هیڅکله ظلم ونه شي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځو او الله د علم سره هغه په ګمراهۍ کې وغورځو او د هغه په زړه او غوږونو باندې مهر ووهو او د هغه په سترګو یې پرده وغوړوله؟ د الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي؟ آیا دی اوس هم څه نصیحت نه اخلي؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دی وای چې ژوند یوازې هم دغه زموږ دنیاوي ژوند دی، هم دلته زموږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي. مونږ خو صرف زمانه هلاکوي. په حقیقت کې په دې باب د دې سره څه علم نشته. دی خو محض د ګمان په اساس دغه خبرې کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. او کله چې زمونږ واضح آیاتونه دی ته اورول کیږي نو دی سره سوا د دې نه بل څه دلیل نه وي چې که تاسو رښتیني یئ نو زمونږ پلارونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اے پیغمبر دی ته وایا هم الله تاسو ته ژوند دربخي، بیا هم هغه درته مرګ درکوي، بیا هم هغه به تاسو د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې پر راتګ کې هیڅ شک نشته، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملک السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او د اسمانونو باچایي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راشي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځېږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هر ډله په زنګنونو باندې پرته وګورې، هر ډله به راوغوښتی شي چې راشئ او خپل عملنامه وګورئ. نن به تاسو ته
د هغو عملونو بدله درکړای شي چې تاسو کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمونږ تیاره کړي عملنامه ده چې په تاسو سمه سیخه ګواهي کوي تاسو چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو کومو کسانو چې ایمان راوړی وو او نیک عملونه یې کړي وو د هغو پروردګار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او هم دغه ښکاره کامیابي ده. فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. او کم کسان چې کافر شوي وو هغو ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسو ته نه وو اورول شوي خو تاسو تکبر وکړو او تاسو خو وی ګناهګار خلک. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کله به چې ویل کېدل چې د الله وعده برحقه ده او د قیامت په راتلو کې څه شک نشته نو تاسو به ویل چې موږ نه پوهیږو چې قیامت څه شی دی موږ خو یوازې یو ګمان غوندې لرو او زموږ یقین نه کیږي. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت کې به هغو ته د هغو د اعمالونو بدې څرګندې شي او هغوی به په هم هغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغو ته به ویل شي چې نن موږ هم تاسو په هم هغه شان هیرو لکه تاسو د دغې ورځې ملاقات هیر کړی و. ستاسو د اوسېدو ځای اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسو مددګار نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسو د دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي یئ چې تاسو د الله په آیاتونو پورې مسخرې کولې او د دنیا ژوندانه تاسو غولولي وئ. په دې وجه به نن نه دغه خلک د دوزخ نه راوویستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتو سره خپل پروردګار راضي کړئ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. نو ثنا ستاینه د هم هغه الله د پاره ده چې د اسمانونو او د ځمکې مالک او د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. پس مکا و آسمانونو کې لوی د هم هغه د پاره ده او هغه برلاسه او د حکمت څښتن دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.